السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون ديارلسم درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې په افقي او عمودي طریقو د یو رقمي عددونو جمع کول زده کړل. د نن ورځې په درس کې به د تفریق د عمليې تعریف زده کړو او علامه به یې وپېژنو. راځئ چې راپیل یې کړو. درنو زده کوونکو، تفریق ته په انګلیسي کې subtraction وایي. subtraction یا تفریق په لغت کې کمولو ته وایي او په اصطلاح کښې له لوی عدد څخه د کوچني عدد کمولو ته تفریق وایي. تفریق عملیه هم د جمع د عملیې په څېر یوه ځانګړې نښه لري چې په پښتو کې منفي او په انګلیسي کې ورته ماینس وایي. MINUSA سپیل دی او شکل یې په لاندې ډبل دی. د تفریق د عملیې اجزاوي یا مهم اصطلاحات. د تفریق د عملیې اجزاوي دا دي: مفروق، مفروق منه، د تفریق حاصل. مفروق هغه عدد دی چې بل عدد ورڅخه تفریق کیږي یا د تفریق په عملیه کې لومړی لیکل سوی عدد مفروق نومیږي. په انګلیسي کې مفروق ته مینیوند وایي. سپیل یې داسې دی: MINUEND مینیوند مفروق. راځو بل مفروق منه ته. مفروق منه هغه عدد دی چې له مفروق څخه کمیږي یا هم د تفریق په عملیه کې دوهم لیکل سوی عدد مفروق منه نومیږي. په انګلیسي کې مفروق منه ته subtraction وایي. سپیل یې داسې دی: SUBTRAHEND. او د تفریق حاصل هغه عدد دی چې د تفریق د عملیې په پای کې په لاس راځي. په انګلیسي کې د تفریق حاصل ته ډیفرنس وایي. تلفظ یې داسې دی یا هم سپیل یې داسې دی: DIFFERENCE. ګرانو زده کوونکو، هیره دې نه وي چې د تفریق عملیه هم په دوو طریقو، یعنی هم په عمودي او هم په افقي ډول ترسره کولی سو چې په راتلونکو درسونو کې به یې زده کړو. دا و زموږ د نن ورځې دیارلسم درس. په راتلونکي څوارلسم درس کې به د یو رقمي عددونو تفریق او په تفریق عملیه کې د صفر ارزښت وپېژنو. په مخه مو ښه.